الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا سوالاته وجواباته دا دولسم نشست الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره شروع کو او بدې کې چې کم سوالونه شوي دي کوشش وکړو چې د ډېرو جوابونه وکړو. اولنی سوال هغه دا دی، وایي چې کله سپومۍ تندر ونیسي یا توره شي نو زموږ په کلي کې بیا دا طریقه ده چې ماشومانانو ته وایي چې چغې وهئ او په رسول سم باندې درود ټول وایئ. دا طریقه صحیح ده او که نه؟ جواب د دې مسلې دا دی چې دا نور تورېده یا سپومۍ تورېده او د دې باز رڼا تله، کله نه کله بعضې حصې توره شي نو کله نه کله ټوله حصې توره شي، ټوله توره شي، کله نه کله ټوله توره شي. نو د هغې غټ سبب دا دی چې الله سبحانه وتعالی د انسانان یری او د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو پیر داسې شی و نو رسول صلی الله علیه وسلم دومره د یری سره د کور نه راووتو مانځله چې صحابه کرام وی د رسول صلی الله علیه وسلم دا ګمان شو چې قیامت راغی او هغه پیغمبر دی او دومره ویرېدو. نو دا قسمه کارونه الله سبحانه وتعالی د دې انسانانو د یرولو دپاره کوي، خو دا طریقه په شریعت کې نشته چې ماشومانان دې چغې وایي، بلکې په هغه ټیم کې 2 رکعته لمونځ کول پکار دي او د هغې تفصیل موږ په درسونو کې کړی دی. الحمدلله 2 رکعته لمونځ او په هر رکعت کې 2 رکوګانې، سوره فاتحه به ووایي، قرت به وکړي، بیا رکوع، بیا سوره فاتحه، بیا قرت، بیا رکوع او بیا 2 سجدې. نو په هر رکعت کې 2 رکوګانې شي، 2 سجدې شو. بیا د هغې نه بعد د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه دا و چې مختصر نصیحت به وکړو مسلمانانو ته او په هغه نصیحت کې ورته دا ووایي چې الله یادوئ، د الله ذکر ډېر کوئ او د خپلو ګناهونو نه توبه وباسئ او صدقې ډېرې ورکوئ او الله ته رجوع وکړئ چې الله د عذاب زموږ نه لرې کړي. دا طریقه ده. نو په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل دا یو ذکر دی، دا سړی کولی شي، خو دا چې ماشومانان دي چغې وایي دا طریقه نشته په شریعت کې. او صرف درود هم نه دی بلکې عام اذکار ورسره ویل پکار دي، الله یادول پکار دي، قرآن تلاوت، صدقې ورکول، د الله د یرې جړا کول، مونځونه کول، دا طریقه ده. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې په صلات الخسوف او په صلات الکسوف کې څه فرق دی او هغې کې دا مو وایي چې دویم سوال په دې سوال کې دا دی چې صلات الاستسقا باران غوښتو دپاره چې کوم لمونځ کېږي دې دپاره اذان او اقامت شته او که نه. بیا درېیمه خبره پکې دا کړې ده چې امام کله سمع الله لمن حمده ووایي نو ربنا لک الحمد به وایي او که نه. بیا څلورمه خبره دا کړې ده چې آیا امام به امین وایي او که نه. نو دا 4 سوال دی خو دا یو ملګري کړي. ناول دغه مسلې نه راځو چې په خسوف او کسوف کې څه فرق دی. نو دا صلات الخسوف او صلات الکسوف دا یو شان لمونځ دی، خو دومره ده چې خسوف په عربۍ کې سپومۍ تورېدو ته وایي او کسوف نور تورېدو ته وایي. صلات الکسوف صلات الخسوف دا څه فرق نه کوي، نه د نور دپاره خاص لمونځ د تورېدو دپاره او د سپومۍ تورېدو دپاره خاص لمونځ نشته، بلکې یو شان طریقه. بیا د هغې نه بعد دا مسله چې د صلات الاستسقا دپاره بانګ او اقامت شته او که نه. زه لنډه تاسو ته دا مسله بیانوم. یو څو لمونځونه دي چې د هغې دپاره اقامت او بانګ نشته. اولنی لمونځ چې د هغې دپاره اقامت او بانګ نشته هغه د اخترونو دا لمونځونه دي. اختر چې کوم لمونځ کېږي که هغه وړوکی اختر دی او که هغه غټ اختر دی، عید الاضحی او عید الفطر، نو د دې لپاره په شریعت کې نه بانګ شته او نه د دې لپاره اقامت شته. او په حدیث کې راځي د جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت دی
چې شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره د اختر په ورځ په مانځه کې ولاړم، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې مخکې مونځ وکړو، د خطبې نه مخکې مونځ وکړو، او نه د اذان امر وکړو نه د اقامت وکړو. دا واضح ده چې د اختر د مانځه دپاره نه بانګ شته او نه اقامت شته. دویم مونځ چې د هغې دپاره بانګ او اقامت نشته، هغه صلات الکسوف یا خسوف، چې نور تور شي یا سپومۍ توره شي او د هغې دپاره دغه 2 رکعته مونځ کوي، نو د هغې هم نه بانګ شته او نه د هغې دپاره اقامت شته. او عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تے چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا نور چې تور شو، فبعث مناديا، یو کس ولیږو چې تا آواز وکړه الصلاة جامعه، چې مونځ د جمع سره کېږي راځئ یعنې. فاجتمعوا، نو دا خلک ټول لا جمع شو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شو مونځ یې وکړو، نو دا دویم شو. اولنی څه دی؟ اختر. او دویم صلاة الکسوف. دریم صلاة الاستسقاء، دغه باره کې ورور تپوس کړی. صلاة الاستسقاء دا د باران غوښتو دپاره مونځ کېږي. په دې کې ډېر مونځونه ګوره موږ ته معلوم نه دي. هغې وجه د عوامو جهالت، د دین نه لرې کېدل، او د ډېرو مولیانو کوتاهي، چې هغوی عوامو ته بس یو څو مسلې نیولي دي هغه ورته بیانوي. هغه مسلې چې هغه د عوامو د خواهشاتو موافق دي، بس عوام به نه خفه کوي، د دوی ته به ډېرې خبرې نه کوي. نو بیا دا مولا هم تکړه مولا دی، ټول خلک ورسره مینه محبت هم کوي او مني هم، ځکه چې هغه نور څه نه وایي، خو دغه یو څو خبرې. نو دا صلاة الاستسقاء، صلاة الکسوف، د دې زموږ خلکو له خبرو هم نه دي، نه چېرته شوي دي. دا دې کې به تاسو ما سره موافق یې انشاءالله. دا چېرته لیدلي هلته د دې نه څوک خبرېږي هم نه، چې نور تور شو، سپومۍ توره شوه، د چا څه پروا هم نشته. باران دپاره راوځه راځه صلاة الاستسقاء کوو، د هغې طریقه سره، د هغې خطبه څه ده، دی چا ته پته نشته، الا من رحمه ربي، چې الله پرې رحم کړی او علماو بیان کړي، عوامو اورېدلي نه، هغه پرې پوه شي. نو صلاة الاستسقاء دپاره نه بانګ شته او نه اقامت شته، او خلک به د هغې دپاره وځي بس چې الله ته رجوع کړي، د ګناهونو نه توبه وباسي. خو که دې ځای کې څوک دا وایي، بعض علما دا وایي چې دلته به هم دا وایي چې الصلاة جامعه، یعنې په سپیکر کې اواز وکړه چې مونځ څه دی، د جمع دی. موږ وایو نه، دا کار به نه کوي، دا بدعت دی. سړی وایي څنګه بدعت دی؟ صلاة الکسوف او خسوف کې رسول صلی الله علیه وسلم اواز نه دی کړی، خلک را جمع کول. نو کوم خلک را جمع کوو؟ وایي نه، یو خو په دې بدعت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم صلاة الاستسقاء کړی، دا اواز یې نه دی کړی. دویم، د صلاة الاستسقاء دپاره وخت د مخکې نه ټاکلی کېږي چې بهی سبا به مونځ کوو، نو خلکو ته معلومه وي. او د کسوف او د خسوف پته نه لګي چې کله نور تورېږي او کله سپومۍ تورېږي، په دې ورسېدی که نه؟ نو دا د مخکې نه پته ده. دغه شان د اختر مونځ دی، ټولو مسلمانانو ته پته ده چې موږ به د اختر مانځه له سهار ځو، نو هېڅ ضرورت نشته چې اواز وشي چې الصلاة جامعه. بس علما وایي الصلاة جامعه په دې مونځونو کې مو وایي چې خلک راجمع کړي، وایي نه مه یې وایه، چې رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو کار شتي او هغې ته ضرورت دی او رسول صلی الله علیه وسلم کړی نه دی، نو ته به هم نه کوې. د رسول صلی الله علیه وسلم ذهن ته ولې دا خبره به نه راغلي چې راشي دې خلکو ته اواز وکړي چې راجمع شي؟ نو ټول خیر او خیر هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه کې دی. وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم. نو دا صلاة الاستسقاء شو. ښه، څلورم مونځ چې د هغې دپاره بانګ او اقامت نشتي، هغه د تراویح مونځ دی، د قیام اللیل ورته وایي یا تراویح ورته وایي، چې کوم نوم ونه م ورکړې. د دې دپاره دغه نشتي، د بانګ او اقامت، او نه به د دې سره دا وایي الصلاة جامعه، دې سره هم نه ثابت. پنځم مونځ چې د هغې سره دغه نشتي، د بانګ او اقامت، هغه د جنازې مونځ دی. د جنازې د مانځه سره چې دی هم نه بانګ شتي او نه اقامت شتي، او په دې باندې اجماع ده، علماء اجماع ده په دې مسله باندې، على ان الصلاة على الجنائز لا يسن لها اذان ولا نداء. دې سره نه بانګ نه اقامت کی. یو سړی چې دغه اواز وبکې ولګو کنه الصلاة جامعه،
لګولی شي خلکو ته پته لري چې جنازه به کېږي نو ضرورت نشته چې دې ته آواز وشي چې بهی راځئ مانځه ته موږ لمونځ کوو دا څو لمونځونه شو یو ملګری داسې ویلی شي ټول پنځه شو یو ملګری ویلی شي بیا د ما کم کم ووایي اختر لمونځ استسقا لمونځ بس صبر یو دی پوره کوي جنازې لمونځ د کسوف لمونځ یو پاتې شو د تراویح لمونځ د دې پنځه لمونځونو لپاره اقامت نشته او نه دې لپاره بانک شته والله اعلم بیا درود ته تپوس کړی چې امام به ربنا لک الحمد ویو که نه نو په دې کې به یو حدیث و اگر که حدیثونه ډېر دي خو بیا رانه خبره اوږدي د مؤمن دپاره خو یو خبره هم کافي ده صحیحینو کې دا حدیث دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان اذا رفع رأسه کله چې به رسول صلی د رکوع نه سر راوچت کو قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد بیا به هغه مخې ته دعا ووایي الى اخره هغه دعا به پوره کړه د دې نه واضحه شوه چې امام به سمع الله لمن حمد ووایي بیا به ربنا لك الحمد ووایي او بیا چې کوم اذکار دغه ځای کې مستحب دي هغه به ووایي بیا دې رور بل څلورم تپوس کړی دی چې امام به امین وایي او که نه لنډه خبره دا ده حدیثونه چې ټول سړی را جمع کړي نو د هغې نه دا ثابتېږي چې د امین ویل دا د امام دپاره هم دي او د مقتدي دپاره هم دي او امام به په سري لمونځونو کې په پټه وایي مقتدي به هم په پټه وایي او امام به او مقتدي دواړه به په جهري لمونځونو کې په زوره وایي دا د حدیثونو نه ثابت دي حدیث کې راځي صحیح بخاري صحیح مسلم کې د ابو هريره رضی الله عنه اذا امن الامام فامنوا کله چې امام امین وایي نو تاسو امین وایي وایي داسې کوي کله امام امین وایي نو امام به امین وایي ثابته شو نو تاسو هم امین وایي د مقتدیانو لپاره هم ثابته شو نو په دې کې دا درېیمه مسله هم ثابته شوه چې په زور به یې وایي ځکه رسول صلی الله چې کله امام امین وایي تاسو به ووایو چې امام هغه نه ورو نو موږ به یې څنګه ووایو نو دا درېیمه مسلې په دې کې دننه راغلي اذا امن الامام فامنوا درشان یو حدیث کې دا راځي دا امام بخاري رحمه الله راوړی اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين تاسو آمين وایي امام ابو داود رحمه الله چې کوم حدیث راوړی د وائل بن حجر رضی الله عنه پای کې دی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا قرأ ولا الضالين کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ولا الضالين وی قال آمين رسول صلی الله علیه وسلم بیا آمین بیا صحیح حدیث دی دا په دې باندې جرح کول اسې ځان په دغه کې اچول ځان خوشحالول دي چې د حدیث به کمزوری کو حدیث کې دقه شان دي قال امین رسول صلی الله امین ورفع بها صوته او आवाज به بسکو او به اوچت کو والله اعلم دا مسله جديد خو موږ سره ټیم ډیر نه او زړه مې سم کېږي زم چې دا مسله موږ تفصیلي بیان کړه ابو درته یو کس وي ګیله وکړه وي دا سوالونه د سوالونو جوابونه ته دومره اوږده ورکوي زموږ سوالونه پاتې شي نو ما اوس که په جایز او ناجایز باندې کار شروع کړو بیا فایده دې دومره ډېره نه خوري او د سوال نمبر به دې راشي الله به خیر کړي د ورو سوال کړی دی چې د پیغمبرانو عدد څومره دی او بیا خصوصا بني اسرائیلو ته الله څومره پیغمبران لېږلي الجواب بعض حدیثونو کې داسې راغلي دي چې تقریبا داسې 1,00,000 یا 1,40,000 پیغمبران الله رالیږلي خو سندونه هغه حدیثونه ټول کمزوري دي صحیح خبردار چې د پیغمبرانو عدد د الله ته معلوم دی ولقد ارسلنا رسلا من قبلك الله یې پیغمبر ته نه مخکې ما پیغمبران لیږلي دي منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك د بعضو قصې موږ ته ذکر کړي د بعضو هغه نه دي ذکر کړي او د څومره نه دي ذکر شوي الله اعلم هغه الله ته پته ده ولقد بعثنا في كل امه رسولا الله ما هر امت پیغمبر لګلې خو ویلې نه دي چې څومره دي نو کوم چې موږ ته خو ویلې دي په هغو باندې زموږ تفصیلي ایمان دی او کوم چې نه دي خو ویلې په هغو باندې زموږ مجمل ایمان دی یعنې زموږ د ایمان دی چې پیغمبران بې شماره دي موږ ته نه دي معلوم خو د کوم چې موږ ته نوم نه دی معلوم تفصیل نه دی معلوم په هغو زموږ ایمان دی او د کوم چې موږ ته نومونه معلوم دي الله ذکر کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي تفصیل معلوم دی په هغو باندې زموږ تفصیلي ایمان دی
بیا د ورور خاص تپوس دغه کړی دی د بني اسرائیلو کې څو پیغمبرانو نو د هغې مبارک هم صحیح داسې روایت نشته خو دومره ده چې په دې ټولو امتونو کې زیات پیغمبران هغه الله بني اسرائیلو ته لیږلي دي ډېر زیات پیغمبران الله دې بني اسرائیلو ته لیږلي دا ډېر ناشنا قوم و د دوی ناشنا واقعات دي ناشنا قصې د هر پیغمبر سره دوی چې دی نو تاویلې ماویلې هغه یې تنګ کړی دی د هغه نافرماني کړې ده په دوی باندې قسمه قسم عذابونه هم راغلي دي اوس هم هغه خپل چې کوم حالات دي په هغې باندې دي هغه غدر او نفاق او دوکه او اسماني دین نه منل اوس هم هغه صفات به وکشتي چې اوسني کوم د دوی نه پاتې شوي دي دوی په دې هغه دین باندې دي کومې چې بدل کړی دی والله اعلم بیا ورور سوال کړی دی چې خلک وایي چې څوک سورت یاسین 43 پیرې ووایي نو لکه ده چې یو پیر قرآن ختم کړو دی خو د 43 تپوس کوي دې که څه نور عدد هم شتي یو څلوېښت پیرې چې قرآن سورت یاسین او قرآن دې ختم کړو 2 شپېته یعنی دې کې د دې صاحبانو اختلاف دی او د اختلاف پکې په دې دی ځکه چې د پیغمبر نه دی ثابت هر چا خپله مرضي ده چې صحیح ووینه نو دا کمزوري خبره ده چې سورت یاسین 140 پیرې ووایه 2 شپېته پیرې یا 340 پیرې دته قرآن ختم کو دا کمزوري خبره ده او دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې د تفسیر په درسونو کې تفصیلي چې د سورت یاسین په فضایلو کې صحیح حدیث دا نشته دا به زموږ د عوامو ته د بعض فضایل په دې کتابونو کې ویني یا چا ورته بیان کړي او هغه ته پته هم نه چې راځه سوی یم بس دوی پې عمل شروع کړی نو بیا اسانه خبره سورت یاسین وایه او قرآن ختمیږي نه دا کمزوري خبره ده والله اعلم دا ورور تپوس کړی دی چې قرآن په تهجدو کې د مصحف نه ویل جایز دی او که نه یعنی قرآن مې مخې ته نیولی او زه قرت کوم جایز دی او که نه بلکل جایز دی بلکې دا ښه طریقه ده اوس یو سړی پاسې د شپې تهجدو ته شوق یي چې زه د الله سره اوږده رابطه وکړم او دغه زموږ د خلکو په شاني چې صورت اخلاص ورته یادي نو په قل هو باندې به دی څومره مونځ وکړي او څه خوند به پکې راشي بار بار قل هو الله احد او قل هو الله احد او قل هو الله احد نه په ترجمه پوهېږي نه په معنی پوهېږي نه په تفسیر پوهېږي نو د نو قرآن یاد دی نو خوند پکې نه راځي بیا په هغه مانځه کې نو د هغه سړي دپاره پکار دی چې قرآن روالي ځان ته مخې ته ونیسي او هغې نه ښه ښکلی اوږد قرت وکړي دا بلکل ثابت دي لکه عایشه رضی الله عنها سره یو غلام مریو د هغه نوم ذکوان و او هغه په روژه کې چې کله مونځ پړاو نو قرآن به یې نیولی و او دغه شان امام زهري رحمه الله وایي چا دې تپوس وکړو عن رجل سئل عن رجل يقرأ في رمضان چې یو سړی په رمضان کې مونځ کوي او قرآن یې ځان ته نیولی نو هغه ورله جواب ورکړو کان خیارنا یقرؤون فی المصاحف زموږ د دین مشرانو نه وایي دا ثابت دی هغو کړي دي چې په منځونو کې ځان ته څه نیولی مخې ته قرآن یې نیولی نو قرآن نیوه په منځه کې داسې دي جایز دي الا دا چې علما دا وایي بعض علما چې صرف په دې فرضي منځه کې مکروه دي یعنې که څوک وکړي مونځ نه باطلېږي خو څه دي یعنې نه کول غوره دي فرضي منځه کې خو اوس که فرضي منځه کې یو امام ونیسي نو مونځ د هغه هم صحیح دی او د مقتدیانو مونځ هغه هم صحیح دی بیا دې ځای کې دا فایده ته ذکر کړمه دلته د عادت دلته دی هلته نشتي او د هغې وجه دا دی چې د عربو محبت د قرآن سره او په هغې باندې پوهېږي د تراویح په منځه کې اکثر شاته کسان ولاړ قرآن یې مخې ته نیولی او په هغې کې ګوري نه دا غیر مشروع عمل دی دا نه دي پکار بلکې امام چې کوم قرت کوي په هغې کې به سوچ کې تدبر به کوي په هغې کې به فکر کوي او دا طریقه صحیح نه ده چې شاته تم قرآن نیولی او امام چې کوم قرت کوي نو ستا ذهن ټول دې ته دی چې اوس دا آیت ختم کو دا به شروع کوي دا پاڼه ختمه شو هغه تلاوت کې د هغه سوچ او تدبر او فکر نشته په کوم ځای کې خطا کېږي به په کوم ځای کې به زه فتحه ورکوم نو دا نه دي کول پکار والله اعلم دا ورور سوال کړی دی چې د زنانو دپاره خوشبو استعمالول څنګه دي دا خو عام سوال دی جواب د دې سوال هغه داسې دی چې زنانه چې خوشبو استعمالوي نو د هغې یو څو حالات دي او د هر حال خپل حکم دی
اولنی حال چې زنانه به خوشبو استعمالوي چې یو زنانه خاوند مخې ته خوشبو استعمالوي د خاوند مخې ته خوشبو استعمالوي نو دا خو مستحب کار دی شریعت هم د هغې نه دا غواړي چې زنانه خاوند ته خوشبو استعماله کړي او ځکه د سلفو د زنانو نه په دې باره کې آثار نقل دي چې هغوی به نصیحت کوو دې زنانو ته وی چېرته خاوند دې په داسې حال کې وي نه وي چې هغې خوښ نه وي نو بیا به یې ته بدي شي یعنې مطلب دی چې کپړې صفا ساته ځان سنبال ساته او چېرته د نه داسې بدبو لا نړن شي چې بیا خاوند د هغې د لاسه ستا نه زړه تور شي نو زنانه له پکار ده چې خاوند مخې ته خوشبو استعمالوي او دا بعض داسې چې زه یم چې ډوډۍ به ورسره هم څوک ونه خوري ډوډۍ والله په دې ځای باندې ماشوم مې چا چې کړي دی او دې ځای کې انګولی اورېدلی دی او دا ځای کې کور صفا کوه او دې ځای کې دی چې ته ورشي بس بیا دا سړی د واپس وتو لار ګوري چې اوس به کوم ځای باندې وځي بیا دغه شان سړي له هم پکار دی ځان صفا ساتي خولې نه بین نه ځي د لاسونو نه د جسم نه د ترخونو نه صحیح دا ښځه تا ته څه نه شي ویلی دا صحیح خبر چې ښځه هېڅ هم نه شي ویلی خو په زړه کې دا خبره وي چې دې صفا نه دی نو زموږ دا بعض نارینه هغه د دې خیال نه کوي او دا غواړي چې زنانه صفا وي نو څنګه چې ته غواړې داسې هغه هم غواړي نو دا یو حال شو د زنانه خوشبو استعمالول د چا مخې ته خاوند مخې ته دا خو غوره عمل دی نو دویم حال چې پای کې زنانه خوشبو استعمالوي د دې دپاره چې زه بهر ته وځم او په سړو باندې دا بین ولګي نو دا حرام کار دی بلکې ګناه کبیره ده او ابو موسی الاشعري رضی حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم اذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا رسول صلی الله علیه وسلم چې کومه زنانه خوشبو ولګي د دې دپاره چې په سړو باندې تېره شم په هغو دا بین ولګي فهي كذا وكذا هغه داسې ده او داسې ده سخته خبره یې وکړه چې ابو موسی ته وی څه وی زاني او اجره زناکاره ده زناکاره ده رواه ابو داود او ترمذي دا حدیث ابو داود او ترمذي راوړی سړی وایي چې خو زنا نه ده کړې دې زنا کړې ده څنګه د رسول صلی الله علیه وسلم زناکاره وایي خلق د زنا طرف ته مایله کوي دا به کوم طرف باندې تېره شو غټه فتنه ده ګورې دا خوشبو د زنانه دم فتنه ده سړی په لار باندې تېر شي او زنانې په خوا تېر شي خوشبو یې لګولي که نه د سړي ذهن دې زنانه ته ځي شریعت هسې منع نه کړي شریعت په هره خبره کې حکمت نو دا دعوت ورکوي د زنا طرف ته چې خلکو راشئ ما خوشبو لګولې ده زه داسې او زه داسې نو دا دویم حال شو دریم حال دا دی چې یو زنانه خوشبو ولګوي او هغې ته ښه پته ده چې زه بهر ته وځم او سړي به مې په لارو کوڅو کې خو د دې دپاره نه لګوي چې د سړو ته دا بین لاړ شي خو ویې لګول او څه باک نه کوي د دین یعنې څه دینداره ښځه نه ده خو دا مقصد یې نشته چې سړو باندې دا بین ولګي خو خوشبو د ولګول بیا بهر ته ووته نو دې حرام کار وکړو دغه دویم حالت چې مې ذکر کړو دا د هغې نه لږه ښکته ده یعنې دا هغه سخت وعید کې نه راځي ځکه چې د دې داسې اراده نشته چې سړي د خوشبو په هغو باندې ولګي او علماو له پکار ده دعاتو له پکار ده چې په دې فتوو کې لږه ګزاره کوي لکه اوس دا حال شو د مخکینه شي دواړو کې فرق دی ګورئ نو دا بس څه چل کوي زنانه چې خوشبو ولګوي د کور نه بهر ته ووته او په سړو ولګوي دا زناکاره ده نو داسې فتوا لګول نه دي پکار فتوو کې احتیاط ګزاره یو زنانه د خوشبو یې ولګوله او دا دغې نشتي چې سړو باندې د بین ولګي سړو ته د سره سوچ هم نشتي خدای د ګناه کار وکړو پته نه وته چې بلاره به سړي نو دی د ګناه کار وکړو خو دومره ده چې زناکاره نه ده هغه زنانه ته دا نه رسي د څو حالت شو درې نو اوس که یو سړی دا ووایي چې تا دې ته حرام ووایي نو ولې په دې باندې دلیل شتي په دې دویم خو دې دلیل وښو نو په دې دلیل شتي په دې باندې دلیل دی په قرآن کې الله په قرآن کې وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ووایه دې زنانو ته مؤمنو زنانو ته چې د خپلو نظرونو حفاظت وکړي ویحفظن فروجهن او د خپلو عورتونو ولا یبدین زینتهن او خپل ښایست او زینت به نه راښکاره کوي علما وایي
په دې زینت او ښایست کې دننه دا خوشبو هم داخله ده، نو دین الله منع کړی ده. څلورم حال دا شو چې یو زنانه بهر ته وځي خوشبو لګوي او هغې ته پته ده چې زه د سړو په مخه نه تېرېږم، نه سړو ته دا خوشبو رسي. مثال لکه یو ښځه د کور نه د خاوند سره ګاډي ته وخته او بل ځای ته کوم ځای ته چې ځي چا کره ځي هلته به د دروازې سره کوزېږي، یا مثال به داسې وایي چې جومات ته روانه ده یا څه پروګرام له روانه ده، خو په لاره باندې دا په سړو نه تېرېږي، په پردو سړو باندې. نو دا کار څه دی؟ جایز دی، په دې کې فتنې نشتې او نه د سړو په مخ کې تېرېږي او په دې باندې یو دلیل دی. امام ابو داود رحمه الله دا حدیث راوړی دی د عائشة رضی الله عنها نه، وایي چې كنا نخرج مع النبي صلی الله علیه وسلم الى مکه، موږ به د رسول صلی الله علیه وسلم سره تلو مکې ته، فنضمد جباهنا بالسك المطيب، نو موږ په دې خپلو تندو باندې خوشبو لګوله. السك المطيب دا یو خاص خوشبو په وخت کې دا به موږ لګوله عند الإحرام، يعني إحرام تړلو په دې وخت کې. فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، کله چې په موږ باندې د خولې ډېرې شوې دا خوشبو به مو راوبهېده کته د خولو د لاسه. فيراه النبي صلى الله عليه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم به موږ ولیدو خو موږ به منع کولو نه. اوس ګوره خوشبو استعمال کړې، نو که یو سړی دا ووایي چې دا خو یو ځای کسان روان دي او موږ وایو چې خوشبو استعمالول جایز دي، په سړو نه تېرېږي، نو دا خو د سړو سره یو ځای روان دي. نو جواب دا دی چې په هغه وخت کې به دې شوه چې یو ځای به قافله روانه وه خو د ښځو ټولګی به ځانله او د سړو به ځانله، نو دا جایز دي. اوس که چېرته داسې بعض حالات راشي لکه اکسیډنټ وشو، زنانه بیماره شوه او سړي د هغې خوا راغلو لکه مرسته کوي او په هغې کې به هغو خوشبو ولګېده، نو الله په دې باندې څوک نه رانیسي، ځکه چې یو ته ویل کېږي حالات الاختیار، دویم ته ویل کېږي حالات الاضطرار. اختیار چې د انسان په لاس کې یو دغه کار کوي په دې الله رانیسي، اضطراري حالاتو کې الله څوک نه رانیسي. په دې ورسېدی که نه؟ والله اعلم. ما تفصیلي په دې بیانه کړی، تاسو به ښه پوه شئ او دا مسله اهمه ده. د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی، هغه ده چې د ویتر د لمونځ چې 3 رکعته کوو نو په دې کم صورت به وایي د سورې فاتحې نه بعد. نو سنت طریقه دا ده چې 3 رکعته ویتر څوک کوي نو په اولني کې به سبح اسم ربک الاعلی وایي او په دویم کې به څه وایي قل یا ایها الکافرون او په دریم کې قل هو الله احد سورة اخلاص. امام احمد امام ترمذي دوی دا حدیث راوړی عبدالله بن عباس نه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. رسول صلی الله علیه وسلم 3 رکعته ویتر کو او په دې ویتر کې به کم سورتونه وي، دغه 3 سورتونه به وي. او دا شمبل حدیث کې مرضی امام ابن ماجه رحم الله راوړی ابي بن كعب پای کې دا خبره خدي کې دوی ناشنا فائدې ذکر کوم چې هغه دې سنیم چې بعضو ته نه معلومه، زم چې ټولو ته نه معلومه ان شاء الله. هغه دا ده چې بعض علماوی مستحب طریقه ده چې په اولنی رکعت کې به سبح اسم ربک الاعلی، په دویم کې به قل ایها الکافرون، په دریم کې به سورة اخلاص وي، بیا به سورة الفلق وي، بیا به سورة الناس وي. او په دې باندې یو دلیل شته. امام ترمذي رحمه الله دا حدیث هو د عائشة رضی الله عنها هغې نه چاته پوښتنه چې رسول صلی الله علیه وسلم به وتر مانځه کې څه وي، کان یقرأ فی الاولى بسبح اسم ربک الاعلی وفي الثانیة بقل ایها الکافرون وفي الثالثة بقل هو الله احد والمعوذتين. نو په دې دریم رکعت کې به 3 سورتونه وي. دا مسله تاسو معلومه د نیو مسله یاده کوي. نو کله نه کله ورسره داسې کوئ. عامه طریقه چې عام غالبا حدیثونه کې راغلي هغه دغه اولنۍ طریقه او کله نه کله پکې دام کوئ، دام جایز دي، د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دي. د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې کله بانګ ویلی شي نو دا بعض خلک دعاګانې غواړي دغه ټیم کې او د هغې سره لاس اوچت کړي، نو آیا دې سره لاس اوچتول جایز دي او که نه؟ دویم سوال دا دی چې کله مؤذن دا ووایي اشهد ان لا اله الا الله، نو دا بعض خلک ورسره ګوته اوچتوي
د توحید دا ګوته دې چې نیغه کړي. او دریم بیا دا سوال دی چې بعض خلک د رسول صلی الله علیه وسلم دا نوم چې واوري په دې بانک کې نو د هغې سره دا سترګې ښکلوي او دا ګوتې ښکلوي او په سترګو یې کېدي یا سترګې باندې ګوته کېدي بیا یې ښکل کړي. که په هره طریقه وکړي خو کار یې غلط دی او کار یې وکړه نو آیا دا اشتي او که نه؟ جواب چې دا خبره د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ثابت دی. امام احمد امام ابو داود رحمه الله راوړی رسول صلی الله علیه وسلم لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامه د بانګ او د اقامت په منځ کې چې کومه دعا وغوښتئ شي دا الله نه واپس کوي دا الله لازم قبلوي دا ډېر برکتي وخت دی. نو په دې ټیم کې دعاګانې غوښته او د هغې سره لاسونه اوچتول د جایز دي بلکې لاس اوچتول غوره دي. وجه دا ده چې لاس اوچتول د دعا د قبلېدو په اسبابو کې دي. نو که یو سړی موږ ته وایي چې په بعضو ځایونو کې خو تاسو ردونه کوئ چې لاسونه مه اوچتوئ موږ په هغه ځای کې رد کوو چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دعا ثابته وي دعا یې کړې او لاس یې نه اوچت کړي نو موږ وایو ته هم دعا کې لاس به نه اوچتې. او په کوم ځای کې چې ثابت وي چې دعا یې کړې لاس یې اوچت کړي نو دعا به کوې لاس به اوچتې. او چې په کوم ځای کې عام وخي عامه خبره لکه دا چې ده نو موږ وایو دعا وکړه او لاس سره مو اوچت کړه ځکه چې لاس اوچتول د دعا د قبلېدو په اسبابو کې دي. په دې ورسېدی که نه؟ بیا دویمه خبره ده چې د توحید د دې خبرې سره د شهادت سره دا ګوته اوچتول دې باندې څه دلیل نشته. رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت چې هغه داسې کړي او نه د صحابه کرامو نه. بیا دغه عمل چې د سترګې ښکلول بعض خلک د ګوتې داسې ښکل کړي داسې بیا به د سترګو کې او بعضې به د سترګو کې بیا ښکل کړي دا بدعات او خرافات دي ټول پالتو کارونه دي. او ما ته پته نشته په دې کې څه حکمت اوس حکمت معلوم دی لکه زه اوس پورې په دې نه یم رسېدلی چې ولې دا سترګې ښکلوي. څنګه صحیح سترګې را کړي ځکه یې ښکلوي. لکه دا بعض کسان دي چې سترګه لکه وګرېده که نه او هغه داسې ګوته به کې ووایي نو دا لکه د الله نعمت ته ښکلې کړي نو بیا خو چې په هر ځای لاس یې ښکلوی لکه صرف دا روغې سترګې خو نه دي روغه خوله ده او دا نوکونه داسې ښه لکه زموږ یا خلک وایي زما په سترګو یې او نو دا د بریلیانو طریقه ده نوکونه یې چې نږدې کې ښکلي کې به په سترګو کې دي او دا خبره صحیح ده چې داسې به وایي چې هغه وایي چې لکه رسول صلی الله علیه وسلم په سترګو دی نو موږ ته ډېر ګران دی هسې ورته ګران دی خو یو حدیث ورته پېښ کړه چې بیا وایي ستا مذهب جدا دی زما جدا دی. نو دا ټول بدعت او خرافات دي. دا نه ثابت د رسول صلی الله علیه وسلم نه چې هغه د بانک په وخت کې سترګې ښکل کړي او ګوتې ښکل کړي او نه چې سترګه ومږي او د هغې نه بعد بیا د ګوتې ښکلول دا هم د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت. نو زموږ دا دین ډېر ښکلی دین دی ډېر اسان دین دی و دې خلکو ګران کړی هغه خلکو ګران کړی چې هغه په دې دین باندې نه پوهېږي. والله اعلم. نه هغې باندې خو ما یو پیر خبره هم کړې وه هم په دې سوالاتو جواباتو کې راغلي وو چې دا کم خلک چې اذکار وکړي او بیا دا چوف چوف یې جوړ کړي او دا به لږ بیا به دې خپو ته داسې لاړ شي د دې نه عادت نه جوړو دا خو اذکار دي لکه تا دا په څه نیت ووایي وایي اذکار نو په ځان یې بیا څنګه راکاږي وایي چې ځان پرې دم کوم نو بیا خو دا بل نیت غواړي. کله نه کله که چېرته داسې وشو چېرته نادرا یو سړی ورځ بیمار دی راشه نه بزامنې ده چوف کولی څه خبره ده بیا خو د رسول صلی الله علیه وسلم چې ثابت دي هغه دوه ځایونه دي د اوږده کېدو په ټیم کې د 3 سورتونه به وي قل والله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بیا په دې خپل لاسونه کې چې وکړي ټول بدن به یې راښکوي. دویم دا چوف کول چې سړی بیمار وي ورته بدم اچوي خو دا د رسول الله نه ثابت د رسول صلی الله علیه وسلم نه چې هغه اذکار کړي به ځان راښکوي نه د صحابه کرام نه د تابعینو نه د څلورو امامانو. او د والد صاحب راته 2-3 پېرې دا خبر وکړه چې یو کس پکې په دې خوله باندې داسې لاس راکاږي په دې ژبه او بیا د لاړې کله یو طرف کې ومږي بیا په دې بل کې ومږي بیا پرې راکاږي بیا په دې خېټه ومږي بیا دا ګندګي ده په ځان باندې چوف کول نه دا ګندګي ده الټه نو د الله نه یېرېده پکار دي.
او نو دلته موږ سره شتي او الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي خو یو کار غیر شرعي دی ګوره د اذکار ووایه بغیر د چوف کولو نه بغیر د دې نه چې بدن به الله سره کوي الله ستا حفاظت کوي په دې اذکارو کې خپل برکت دی نو دې چوپ موږ ته پکې ضرورت نشته بل دا نور قومونه راته ګوري چې دوی څه قصه کوي ګوره الله دې موږ د بدعاتو او د خرافاتو نه لرې ساتي د یو ورو سوال کړی چې په قبر باندې ګلونه یې ښوده شین بوټی نه حلول دا څنګه دي الجواب یو حدیث کې درځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي چې مر النبي صلی الله علیه وسلم بقبرین رسول صلی په دوه قبرونو تیر شو انهما لیعذبان په دواړو باندې عذاب روان دی وما يعذبان فی کبیر اوس دوه غټه خبره هم نو رسول صلی وایي چې دوی دې ځان نشو منع کولی ځان یې منع کولی شو خو پکې پرېوتو د یو به ځان د میچازونه نه ساتو میچازونه دارونه او د دویم به چغلخوري کوله د یوزي خبره به یوزي ته وړه د بل ځای هغه بل ځای ته به یې وړه نو رسول وسلم بیا یو لښته راواغسته شنه او هغې په منځ دوه ټوکړې کړه او هغې په دې دواړو قبرونو باندې نهلې کړې به یې وي لعله یخفف عنهما ما لم ییبسه د دې د وچېدو پورې به د دوی نه د عذاب لږ کم شي بعض خلکو رسول وسلم دا کار کړی موږ هم ګلونه او داسې نه وړو نو ګوره امام خطابي رحمه الله وایي څوک چې په قبرونو باندې د شنه بوټي نه هلی وي ځکه چې دا حدیث راغلی دی او بیا دا وایي چې د شین بوټی څو پورې شین نو دی صحیح دی تشبیح بیانوي نو په دوی باندې عذاب نه وي دا خبره کمزوري ده رسول صلی خدا نه دی ویلي چې دا بوټی شین دی تشبیح بیانوي رسول صلی خو وایي چې دا شین دی نو زه د وچېدو پورې به الله د عذاب لرې کړي رسول صلی ته دعا وغوښته خو رسول خدا خبره نه کړي چې بوټی شین د عذاب کمی دا خبره نه ده راغلې بله ده رسول صلی ته پته ولګېدې په دې قبر کې عذاب دی چا ورته ووایي الله ورته ووایي نو ځکه رسول صلی دا کار وکړو درېیمه ده که دا کار جایز وی نو صحابه کرامو به کړی وی که نه هغو خو رسول صلی په خپلو سترګو ولیدو هغوی نه کوي سره پس 1600 کاله بعد موت راغلو موږ پې پوه شو هغوی پې پوه نه شو بله خبره ده په خپل مړي باندې بدګماني ولیکئ چې په ده باندې عذاب دی پلار یې ښخ کو او چې څنګه یې ښخ کو بوټی یې پې نه حل کو لکه ویې لاړ شو جهنم ته ښه ګمان ساته زما پلار جنتي دی انشاءالله الله به یې وبخي الله نه ښه امیدونه ساته نو ته پې د اول نه بوټي نه حلی خلکو ته وایي چې دا جهنمي دی په عذاب کې دی چې زه دا بوټي څو پورې وچېږي د نه به عذاب لږ کم شي بیا دا خبر هم کمزوري دی چې شین بوټی دی نو دی تسبیح وایي داسې خو الله وایي وان من شیء الا یسبح بحمده هر شی د الله تسبیح وایي دا خاورو کې چې کوم پروت دی دا خاورې هم د الله تسبیح وایي دا ځمکه هم د الله تسبیح وایي دا ونې هم وایي دا ګټې دا اوبه دا هر څه د الله تسبیح وایي نو بیا خو پکار چې بلکل په عذاب نه وي نو دا عمل دا غیر مشروع عمل دی په قبرونو باندې بوټي ایښوده په قبرونو باندې شنې لختې نه حلول په قبرونو باندې نومونه لیکل قبرونه سیمټي کول دا ټول ناروا کارونه دي والله اعلم د هغې نه بعد یو روز سوال کړی دی چې که یو سړي ته احتلام وشي نه دی به بیا چې سهار راپاڅي او په دې خپلو کپړو باندې مني ویني دی به دا ټولې کپړې اینځي که دغه ځای به اینځي نه دغه واضح دی چې دغه ځای به اینځي ټولو کپړو اینځلو ته ضرورت نشي صرف هغه ځای دی پاک کړي په کوم ځای باندې چې دی هغه نښه ویني چې په دې ځای باندې مني لګېدلې ده هغه ځای دې وینځي باقي جامو اینځلو ته ضرورت نشتی والله اعلم د یو ورور سوال کړی دی چې د جنازې مونځ پیزارو سره کېږي او که نه د جنازې مونځي او که غیر د جنازې نه وي بل مونځي دا به پیزارو کې کېږي خو په شرط د دې چې هلته قالین نه وي درۍ نه وي پرته دې چې قالین خرابېږي درۍ خرابېږي عام میدان کې یو سړی اوس ولاړ دی او په پیزارو باندې مونځ کوي نو کولی شي په پیزارو کې مونځ باندې دلیل دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه چې د هغه نه چا تپوس وکړو کان نبي صلی الله علیه وسلم یصلي فی نعلی رسول صلی په پیزارو کې مونځ کوو قال نعم یو کوو نو ګوره دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته څوک ګوره په دې اعتراض نشي کولی یو رسول صلی به دا مونځ کوو خو دومره ده چې پیزار کې چې کله سړی مونځ کوي نو یو نظر ورته وګوري چې ګندګي به کې شتي او که نه ولې رسول سلم دا اجازت ورکړې د امت ته چې په پیزارو کې مونځ کوئ حدیث کې دا راغلی امام ابو داود رحمه الله حدیث اول خالف الیهود
د یهودو مخالفت وکړئ فانهم لا یصلون فی نعالهم هغوی به پیزارو کې مونځ نه کوي تاسو یې کوئ د سنت طریقه د پیزارو کې مونځ کول خو دغه شرط ما ووایي چې جومات کې قالین نه او درۍ پکې نه بیا صحیح ده نو کوم خلک چې د سنت تطبیق کول غواړي په دې باندې عمل کول غواړي ډېره ښه خبره ده خو په هغه ځای کې کوئ چې د هغې د لاسه ځای خراب نه شي بله ده چې د دې خلکو په مخ کې کوئ چې هغوی ته د دې پته نه وي نو اول دا خلک پوهه کوي زموږ د بعضو ملګرو دا غلطي ده چې یو سنت ورته معلوم وي چې د رسول طریقه ده ډایرکټ پې عمل شروع کړي نه اول دا خلک پوهه که اول دوی څه که پوهه که د هغې نه بعد بیا د سنت باندې عمل وکړه لکه اوس یو سړی دی په قرآن باندې پوهه دی دا قراءات السبع اوه قراتونه یا قراءات العشر دا وله ورځي او مانځه ته مخکې شو اوس یې دې خلکو ته ونه وایي چې زه ګورې بل قرت باندې قرآن ویمه دی خو معروف قرت دی که نه د حفظ ته ده کوم چې ټول غالبا مسلمانان یې وایي نو اوس دی ور مخکې شو او یو قرت کې داسې راځي اهدنا الصراط المستقیم دا صحیح سند سره دا د رسول صلی الله ثابت دی اهدنا الصراط المستقیم دا خلک وایي چې زه قرآن هم بدل کوی دی وهابیانو نور څه پاتې دي قرآن راپسې نن بدل کو نور څه شروع کړو دا خو د دې خلکو کم علمي ده او چې څوک یې تطبیق کول غواړي پکار چې هغه اول خلکو ته تنبیه ورکړي او خلک پوه کړي چې بھئی دا کم کار چې زه کول والی یم دا د رسول وسلم نه ثابت دي خو دومره ده چې تاسو ته پته نشته نو زه دې تاسو خبروم که زموږ علما ټول داسې شي نو موږ ته به د دې سنتو پته ولګي لکه اوس مثال کې السلام علیکم ورحمة الله کله چې موږ سلام ګرځو که چېرته د امام په داسې عمل وکړو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وی او خلک خبر کوي د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دي نو یو نوې طریقه عوامو ته معلومه شو دغه شان د ویترو دا طریقه شوه چې ویتر کوي لکه مثلا روژه کې امامتۍ سره کله یو رکعت کله درې کله پنځه کله اووه کله نهه او د عوامو ته وایي چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي نو عوام به د هغې سره عادت شي الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي دا یو ورو سوال کړی دی چې د مازدیګر د منځه نه مخکې چې رقم 4 رکعاته دي او رسول وسلم د هغوی دپاره دعا غوښتې ده نو دا 4 رکعاته به په یو سلام کې که نه جدا جدا به یې کې الجواب دا 4 رکعتونه د دې مبارک رسول وسلم وایي او دا حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی دی وی رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 الله دې په سړي رحم وکړي چې د مازدیګر د منځه نه مخکې 4 رکعاته لمونځ کوي نو 4 رکعاته مستحب دي اگر که دا د نور سنتو په شان نه دي د هغې ډېر تاکید دی دا 4 رکعات هم کول پکار دي چې د رسول صلی الله دعا کې به داخل شي او صحیح خبره دا چې دا به دوه کوي ځکه چې حدیث کې دا راځي عبدالله بن عمر نوم حدیث دی امام ترمذي ابو داود راوړی امام نسائی راوړی چې صلاة الليل والنهار مثنا مثنا د شپې مونځ او د ورځې مونځ د فرضو نه علاوه دا څه دي 2 رکعات دي الا ویتر چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغې طریقه ښوولې ده جدا نور چې څوک هم نفلي مونځ کوي یا سنت کوي نو دی به هغه څنګه کوي 2 رکعاته به کوي نو 2 رکعاته به وکړي سلام به وګرځي بیا به 2 رکعاته کوي والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې ما اکسیډنټ کړی دی او اکسیډنټ د لاسه یو هفته مونځونه مانه پاتې شوي دي نو د دې مونځونو قضا به څنګه راګرځوو جواب په ترتیب به یې راګرځې لکه سحر ماسپښین بیا مازدیګر ماښام ماسخوتن بیا سحر بیا داسې اوس که داسې وکړي چې 7 ورځې دي نو 7 د سحر مونځونه د ده نه څه دي پاتې شوي دي که نه او سحر مونځ د هفتې په ورځ کوو نو 7 مونځونه ورسره نور وکړو دا صحیح دي ولې نه صحیح صحیح دی ترتیب وران شو 7 مونځونه چې د کوم د سحر وکړو دا یو سحر خو یې برابر شو هغه اولنۍ ورځ چې کوم قضا شي نو ته دې بلې ورځ ته څنګه وړې په منځ کې 4 مونځونه نور پاتې شي نه دی به اوس څه کوي دی به په ترتیب باندې قضا راګرځوي په ترتیب سره چې څومره طاقت یې لږ ځان به خرابوي نه اوس د یو هفتې نه مونځونه لازمي ته په دغه ټیم یې ختمې 3 مونځونه طاقت ته به کشتي 3 مونځونه دې وکړو بیا د طاقت ملاو شو 2 مونځونه دې به نور وکړو بیا په دې طریقې سره به دا مونځونه دا به راګرځوي والله اعلم دا هلک چې ګورې قصدن یې نه یې پرېښودي ځکه چې قصدن عمدن چې کوم مونځ پرېږدي دا چې 1 لاک پرې وکړي الله یې نه قبلوي
خو دا ورور وایي چې زه اکسیډنټ مې کړی دی یا د بېهوشۍ په حالات کې یا پریشنۍ وله کولی شي چلو د هغې د لاسې دې لمونځونه پاتې شي دا معذور دی د عذر قبلېږي خو بغیر عذره چې لمونځونه پاتې شي دا چې 1 کروڑ پیرې بیا وکړي الله یې نه قبلوي ځکه چې الله په دین پورې ټوغه کول دي والله اعلم. د یو ورور سوال کړی دی چې په عمره کې ویښته واړه کول یا خریل د دې څه حکم دی؟ حکم یې دا دی چې دا د عمرې په واجباتو کې دي. د عمرې په واجباتو کې یو واجب دا دی چې ویښته به یا خرې یا به کمې واړه کې به او چې څوک یې ونه کړي نو عمرې نه کېږي دم پې اوړي نو دا واجب کار دی ویښته یا خریل یا کمول او خریل د کمولو نه غوره دي رسول الله لپاره 3 پیرې دعا غوښتې ده او کمول جایز دي خو که څوک یې کمی نو موږ په اعتراض نشو کولی چې څوک یې خری یو د هغو به صفت کوو چې ښه کار یې وکړو او بیا دا خبره د عوامو چې کومه جوړه کړې د ځان نه چې په اولني عمر کې به لازم خری بیا د هغې نه به ستا اجازت ته اجازت ته چې بیا څه کې دا بې سنده خبره ده دا ولې عمرې نه ته اجازت دی ستا مرضي ده که خری او که واړه کوي بیا اوس دی د ساتي چې واړه کول دغه نه دي هغه صفا مروه پخوا کې چې ټک ټک تې وباسي 3 او یې کار وشو نه واړه کول ویښته واړه کول دي چې د ټول سر نه به ویښته اخلي لږې واخله هېڅ خبره نه ده خو د ټول سر نه به اخلي والله اعلم. د یو ورور سوال کړی چې کله موږ روټۍ خورو نو د روټۍ د خوراک نه مخکې 4 حصې کړو دا روټۍ موږ کټ کړو وړې کړو دا جایز دی او که نه؟ الجواب د رسول وسلم په حدیثونو کې او په سنت کې داسې څه طریقه نه ده راغلې خاص یعنې په هغه طریقې باندې به روټۍ پرې کې او کټ کې داسې طریقه نه راغلې ها د نوڼۍ مسله راغلې جدا ده چې نوڼۍ وړه اخیسته پکار دي خو دا چې څو حصې کې به 4 به کې که 2 به کې که پوره به دغه شاني ثابت او د هغې نه به شو کې داسې نه دي راغلي نو خبره په دې کې څه ده مجال مفتوح دی ستا مرضي ده که 4 حصې کې او که 2 حصې کې او که 3 کې دا هر چا خپله مرضي او دا هر چا خپل عادت د ډېرو وروڼو په زړه کې به دا سوال راغلی چې دا داسې سوال و څه وایي تاسو دا سوال چې کړی داسې سوال و دی یو حدیث اورېدلی هر سړی په ځان پسې مه قیاس کوئ تا ته دې مسلې پته نه شاته پته ده یو حدیث کې دا راځي چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن قطع الخبز بالسکین رسول صلی الله علیه وسلم دې منع کړی دی چې ډوډۍ به په چاړه باندې نه نیمې دې ورور چې دغه حدیث اورېدلی یا به د چا دا مسله بیان کړي خو امام ابن القیم رحمه الله وایي چې هذا الحديث باطل لا اصل له دا باطل او منګړت حدیث دی د دې څه اصل نشته که دا وی بیا به خبره کېدی خو دا حدیث نشته ها بعض حدیثونه کې داسې راځي چې دا غوښه به په چاړه نه وړه کې خو هغه حدیث هم څه دی هغه هم صحیح نه دی نو ځکه دې ورور تپوس کړی دا دین کې جدا خوند دی دې کې سړی نه نوځي او دا مسلې اوري نوې مسله به اوري او نوې مسله به یې زده کوي چې کله ته د جنت په باغچو کې کښېنې د علم د مجلس ته رسول څه ویلي دي د جنت باغچې هر قسمه میوه پکې میلاوي بعض ملګري په ډیرو کې پراته دي بعض فیسبوک او یوټیوب ته ناست دي بعض په بازارونو کې ګرځي بعض په باغچو کې ګرځي بعض د بچو سره کته بره کوي نو بعض هغه دي چې د جنت په باغچو کې ناسي ځان له میوې شو کوي د ځمکې اسمان فرق دی نوې مسله به ته یې زده کوې او هغه وخت جهالت په تیرو کې پراته دي لکه د لږ څه مخکې د ورور چې تپوس وکړي دا سوال تېر شو چې احتلام سړي ته وشي نو جامې به ټولې انځي کې دغه ځای به انځي دا څه ګوره دلیل دی چې د علم ډېر غټ کمی دی موږ سره عوامو ته لار بنده شوې ده بل دا چې اکثر مولیان عوامو له اجازت نه ورکوي د سوال هلته زموږ د ملکونو خو دغه طریقه ده درس ختم شو بس په دغه دروازه وځه تپوسونه به ډېر نه کوي بلکې بعض وایي دا ډېر تپوسونه کول او ځکه زموږ یو ملګری د هغه ماته قصه کوله په کراچۍ کې یو عالم سره درس ختم کوم ما دې تپوس وکړو ما چې مولانا صاحب زه یو تپوس کوم چې وکړه اردو وي هغه مولا وی یو تپوس بیا ما چې بل وي چې بل بیا ما ورته چې بل وي چې وکړو 3 مې وکړو نو بیا ورته ما چې مولوي صاحب دا 3 جواب کې تا دا خبره وکړه دا که داسې شي او دا داسې ما ته داسې که ته وایي چې اهل حدیث خو نه یې که نه
ځکه دا تپوسونه چې کوي دا ماته وابیان ښکاري ځکه دوی د دین د هرې مسلې تپوس کوي دا زموږ لپاره شرف دی الحمدلله چې موږ د دین د هرې مسلې تپوس کوو او د هرې مسلې الحمدلله جواب هم ورکوو خپل عوام موږ داسې نه دي پرېښودي چې په هغو هم دروازه بنده کړې ده به سوال به نه کوئ او په ځان هم دروازه بنده کړې ده چې جواب به نه ورکوئ نه موږ عوامو ته وایو سوال وکړه خو د شریعت په حدودو کې دننه الحمدلله زما یو بیان شتي د عالم نه د سوال کولو ادب هغه آدابو په رڼا کې سوال وکړه د عالم نه او عالم له پکار دی چې علم ورسره وي نو د هغې جواب ورکړي که علم ورسره نه وي نو د هغې جواب دې معلوم کړي او بیا دې دغه خپل رور ته یا خور ته هغې ته جواب ووایي الله سبحانه تعالی موږ خپل دین باندې پوه کړي دا یو ورو سوال کړی دی چې په دې بعضو جوماتونو کې د کرسۍ پرتې د منځه دپاره او هغې ته مخې ته ټیبل وي لرګی ورته مخې ته راغلی نو وایي چې مخکې یو سوال شوی وي د هغې جواب ما اورېدلی دی چې په کرسۍ باندې د ناستې مسله ما که څه تېر شوي دغه کې ما تفصیلا بیان کړی خو دا مسله پکې بیان ونه شوه چې دا سجده په دغه لرګي باندې لګول دا څنګه دي الجواب حدیث کې دا راځي د جابر رضی الله عنه حدیث دی امام بیهقي رحمه الله راوړی دی ان النبي صلی الله علیه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وساده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس ولیدو یو کس خو لړ بیمارو نو په ناستې لمونځ کوو نو مخې ته ځان ته بالغ ایښودی نو پرې بالغ یې سجده لګوله رسول صلی الله علیه وسلم چې دا بالغ واوسه فاخذ فرمى بیا خو یې غذار کړو هغه یو لرګی راواغېستو لرګی مخې ته کېښود رسول صلی الله علیه وسلم ته هغه لرګی راواغېستو فرمى بیا خو یې ته غذار کړو بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم صلي على الارض سجده لګوه په ځمکه باندې ان استطعت که دې طاقت رسي والا فاومئما نو بیا څه چل وکړه که طاقت دې نه رسي نو څه چل وکړه اشارتن اشاره د ایما دې ته وایي چې ټیټېږه او بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي چې سجدې ته ټیټېده د رکوع نه به لږ زیات ټیټېږي د دې نه ثابته شوه چې دغه کرسۍ د کومو سره چې دا ټیبل لګېدلی لرګی لګېدلی دا صحیح نه دي په دې باندې به سجده نه لګي ښه اوس دا اوس مثال کې زه راسم لکه داسې دا ټیبل دی او زه سجده لګوم په دې باندې تندی ولګوم او زما طاقت شته چې د دې نه زیات ټیټ شم دا خو لکه ما خپل پوره طاقت استعمال نه کړو که نه منځ کې زه ودرېدم او بلکې هغه کومې کرسۍ جوړې شوي دي هغه ما لیدلي تاسو هم لیدلي د هغې د سجدې دا ځای ښه کافي راوچتي لکه د کرسۍ د کوم لاس دي چې کومه سړی لاس یې سږدي د دې نه هغه ګوره اوچتي چې لکه دې سړي ته سر ټیټولو کې څه اسانتیا وي بس داسې معمولي کېږي په دغه باندې په دغه لرګي باندې وایي سجده وشوه نو دا غیر شرعي طریقه ده والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې وینې وتو سره اودس ماتېږي او که نه دا مسله خو ما تفصیلا بیان کړې ده د مشکات په درس کې او د بلوغ المرام په درس کې راجح خبره دا ده چې د وینې وتو سره اودس نه ماتېږي که دا ډېری که دا لږی که دا د رګ نه وځي که دا د ټیسټ دپاره ډاکټر اخلي او که دا هر قسمه خو د دې سره اودس نه ماتېږي الا هغه وینه چې پرې دوو لارو باندې وځي هغه د دوو لارو مسله ده لکه بعض کسان دا ووایي کم خلک چې وایي چې وینه ورته سره اودس ماتېږي وایي په زنانه باندې چې دا وینه راشي د دې سره اودس ماتېږي لکه خصوصا هغه زنانه چې هغو ته بیماري داسې یو خو د میاشتې دا بیماري ده او بل کوم بیماري ده استحاضې ده هغه چې د رګ وینه د رګ هغه د بچیداني نه راوځي هغه د رګ نه راوځي نو دې څنګه اودس ماتېږي نو جواب دا دی چې د هغې د وینه دا په هغه طرف راووته چې دغه دوو لارو کې یو لار ده د هغې سره اودس ماتېږي نور بدن نه که وینه وځي نو د دې سره اودس نه ماتېږي دنیا صحابه کرامو نه دا فتوی لکه نقل شوي دي عبدالله بن عمر عبدالله بن عباس ابن ابي اوفا جابر ابو هريره عائشه رضی الله عنهم اجمعین دي ټولو نه دا خبره نقل له او دا د عام صحابه کرامو او تابعینو طریقه ده او امام بخاري چې روایت راوړی جابر رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم جنگ له تلو او په هغې کې یو سړی په غشو باندې ولګېدو وینه ترې بهېده فرکع وسجد ومضى في صلاته سجدې یې م وکړه رکوع یې م وکړه او مونځ یې خپل څه کړو پوره کړو رسول صلی الله ورته دا ونیوي چې ستا دا اودس څه دی دا مات شوی دی او چې دې باره کې یو حدیث دو پیش کوي چې وینې ورته سره اودس ماتېږي سند هغه کمزوري دی الحمدلله ما د هغې تفصیلي کمزورتیا هغه په هغه درسونو کې بیان کړې ده خو حاصل دا شو چې چا نه وینه وځي بغیر د دوو لارو نه بل ځای نه وینه ووته نه د هغې سره اودس
نه ماتېږي او غوره دا دی چې اودس وکړي. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې بعض خلک دا وایي چې د جمعې په شپه باندې سترګې تورول د سنت طریقه ده. ای دا شتي و که نه؟ زموږ په دې علاقو کې خو دا بعض چې ویني ته به یې چې د رانجو ټرکې پکې اړولی او دغې له زور وکړی، نور سنت پاتې وي. رسول صلی الله علیه وسلم لمونځ څنګه کوو؟ په دې سره یې کار نشته. رسول صلی الله علیه وسلم توحید څنګه بیان کړی؟ دې سره یې کار نشته. رسول صلی الله علیه وسلم د زکات مسلې کار یې نشته. رسول صلی الله علیه وسلم عقیده دې سره یې کار نشته. د رسول صلی الله علیه وسلم منهج دې سره یې کار نشته. خو جي د جمعې په شپه باندې دغه لګول رانجه لګول دا جي سنت طریقه ده. دا چې د پاسته پاسته سنت ډېر خوښ یو دې له زور ورکړي. د بعض وایي د رسول صلی الله علیه وسلم حلوا ډېره خوښه وه، هغې له به زور ورکړي. لوښی سټل دا بعض خو ثابت دي، خو لکه د بعض له زور ورکوي. دا چې د ښه خبر را یاده کړه چې د بعض دقې سنت رسول صلی الله علیه وسلم به وایي لوښی څه پاکوم، او رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې خوراک مه پرېږدي په کم یو کې برکت. دا صحیح خبره. دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم ثابته، خو صرف دغه پاتې ده. نور غټې غټې طریقې دي، د هغې ولې انکار کوي؟ په هغې کې بیا مذهبونه جوړی شي. بنیادي مسله د توحید ده، هغې ته غوږ نه ایږدي. بنیادي مسله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري په هر کار کې، هغې ته غوږ نه ایږدي. نو دا بعض خبرې به یې راټینګې کړي. یو بګې دا ده، دا بې سنده خبره د رسول صلی الله علیه وسلم نه د سره نه دي ثابت چې هغه دا ویل چې د جمعې په شپه باندې سترګې تور. د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دي چې سترګې تورولو اجازه د رسول صلی الله علیه وسلم ورکړی. د دې سره نظر تیزیږي، د دې سره سترګې پاکي. خدای دپاره ورځ نه ده خاص کړې. نو سړي هغه وخت کې سړو له پکار چې رانجه ولګي چې کله هغوی ته ضرورت وي. بغیر ضرورت سړو له نه پکار چې رانجه ولګوي. زنانې که لګوي بغیر ضرورت هم هغو ښایست دپاره یې لګوي، په دې سره هغو ښایسته ښکاري. خو سړو له نه پکار چې عامو اوقاتو کې رانجه ولګي، په مخه دا ډوبې سترګې تورې کړي، نه دم خوند نه کوي. هسې سترګې د سړي خوږېږي، نظر یې کمزوری دی، عمر یې زیات شوی دی، د سترګو نه یې اوښکې ځي، څه دوړه پکې تلي، ولګوه هېڅ خبره نه ده. خو دې نه دي چې د سنتو ته چې جمعې په شپه سنت دي، دا نه یې ثابت. والله اعلم. د یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی په منځه ولاړي او مخې ته یې سوتره نه ایښودي، نو په څومره فاصله کې د ده مخې ته موږ تېرېدی شو؟ الجواب، اول خو دا خبره یاده ساتئ چې د ابو جهیم رضی الله عنه روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه وسلم وایي لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. که دې سړي ته د ګناه پته وي دا کم چې د مونځ کوونکي مخې ته تېرېږي، نو دی به 40 کاله ولاړ وی. بل حدیث کې ورسره کلونه راغلي، 40 کاله به د انتظار کړی خو نه به وړی. و چې 40 کاله انتظار کړي خو عذاب یې سخت دی که نه. اوس یو سړي سوتره کې خو د خبره واضحه ده، سوترې نه خوا وړه. سوتره کې دننه خو نشي وړی، سوتره کې دننه د ده او د سوترې په منځ کې خو نشي وړی. خو دغه ګناه د رسول صلی الله علیه وسلم ووایي او دا سړی به یې منع کوي. خو اوس یو سړي سوتره نه دی ایښودی، نو اوس خو داسې هم نشي کولی چې را مخامخ چې څومره جومات خالي دی دا ټول د ده شو. لکه اوس یو سړی هغه دیوال سره ولاړ دی، آخري دیوال سره مخې ته سوتره نشته، د دې محراب سره به یې زه هم نشم تېرېدی اخوا ځکه چې به یې سړی ولاړ دی. نه، دا ټول حق خو ده نه دی. د ده حق هغه د کوم ځای پورې دی؟ هغه د سجدې د ریزې پورې دی. بعض علما وایي دې کې شریعت څه نه دي، خو عرف ته دا مسله راځي. د عرف ته یعنې خلک چې کوم دغه ځای ګڼي چې دا به یې د ده دی، او کوم ځای چې د ده رسي چې سړی پکې سوچي که هغه هم دقه دی د سجدې د ریزې پورې، کوم ځای باندې چې د تندی یې لګي د دې نه اخوا دی څه کوي؟ ښه، بعض علما دا وایي چې 3 سنګرې، د 3 سنګرې چې حساب کې نو او دا 3 چې حساب کې هم دغه سجدې د ریزې ته رسي. بل دا چې رسول صلی الله علیه وسلم چې دا خبره کړې ده چې کله څوک تېرېږي په مانځه کې نو لاس به ورته داسې نیسي. اوس که د دې لاس نه اخوا تېرېږي سره به څه کوو؟ ابه تېرېږي، اجازت شو هغه ته. د دقه لاس چې دې سیده ونیسي دا کومه دی کې چې دا منځنۍ ګوته ده اوږده بلکل د دې لاندې وګوره دقه ځای د تندي ځای د سجده پرې لګوي. ځکه شریعت داسې چې لاس
لاس مخې ته هم په دغه ځای کې د سجده لګي. نو د دې نه اخوا تېرېده څه دي هغه جایز دي چې ستره نه وي. والله اعلم. ضرور وایي چې په تېر شوي سوالونو جوابونو کې تاسو نه تپوس شوی د سجده سهو مبارک د امام سره چې مقتدي ولاړ و په هغې کې وایي تا هغه حالات بیان کړي په ترتیب سره او الحمدلله د هغې نه ډېرو ملګرو ته فایده ورسېده. بیا ما څه خبر راورسېدو رابطې وکړي چې هغه ډېر اسانۍ سره هغه ټول کیفیت په هغې کې راجمع شو. نو ډېرو ملګرو ځان سره لیکلي هم دي او بیا مخې ته ملګرو ته بیان کړي هم دي. خو دا مسله چې وایي تا په هغې کې ویلي دي چې که امام مخکې سجده سهو د سلام ګرځول نه مخکې ولګوي او که امام سجده سهو د سلام ګرځول نه بعد ولګوي، نو دغه حالات موږ ته بیان کړه چې کم وخت کې به سجده سهو د سلام نه مخکې او په کم وخت کې به وروسته. دا ښکلی سوال دی. الجواب، بعض علما دا وایي، بعض علما وایي سجده به همیشه سجده سهو به همیشه د سلام نه بعد ګرځي او په هغو کې حقه حدیثونه ذکر کوي کوم چې به ته زه اوس ذکر کوم. وګورئ دې حدیث کې راغلي چې رسول صلی سجده سهو کله کړې ده؟ سلام نه بعد. او بعض علما دا وایي سجده سهو به همیشه د سلام نه مخکې کېده، دوه سجدې بیا به سلام ګرځي. دویم یو دلیل بیانوي، حالانکه دلیل د دوی هم صحیح دی، د دوی هم صحیح دی، خو دا خبره د دوی کمزورې ده چې همیشه داسې ده همیشه داسې ده، بلکې دا حدیثونه به راجمع کړي. نو کوم حالات چې د دې نه راوځي هغه به مسلمانانو ته بیان کړي. که داسې وشي داسې به کوې، که داسې وشي نو داسې به کوې. په دې ورسېدی که نه؟ نو اوس دې ته راځو چې سجده سهو به د سلام نه مخکې کله لګې، او د هغې طریقه دا ده چې دوه سجدې به وکړي کوم چې د رکعت دي خپلې، بیا به کښېنې په تشهد باندې، تحیات به پوره ووایې، تشهد به ووایې، درود به ووایې، دعاګانې به وغواړې، بیا به څه وکړې؟ بیا به دوه سجدې ولګې، بیا چې راپاڅېدې بس سلام به وګرځې، بیا تحیات نشتې وره او نه بیا درود شتې او نه بل څه ذکر شتې. دا طریقه شو. خو دا کله اولنی حال، اولنی چې کله په منځه کې کمی راشي، په منځه کې کمی راشي، دا خبره ساتي چې سجده سهو د څه لپاره ده؟ په منځه کې کمی راشي، زیاتې راشي، شک راشي. خو دا ټول په هیره سره قصدن که اوس یو سړی کمی کوي د ده لمونځ د سره کېږي نه. سجده سهو کو زر سجده سهو وکړي هم نه کېږي. ښه که یو سړی قصدن شپږ رکعته لمونځ کوي د مازدیګر ده، سجده سهو به د ده لپاره کار وکړي؟ نه کوي، د لمونځ نه. دا ټول هغه چا لپاره چې خطا شي، سهو خطا ته وایي. په منځه کې کمی راشي، لکه یو سړي نه اولنی تشهد پاتې شو، لنډه قاعده، یا د یو کس مثال کې سبحان رب العظیم پاتې شو، دا واجب دی، یا مثال کې سبحان رب الاعلی دی پاتې شو، یا یو تکبیر تی پاتې شو د تکبیر تحریمین علاوه، نو دی به اوس څه کوي؟ سجده سهو به کله کوي؟ د سلام نه مخکې. په دې باندې دلیل دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په منځه کې دا لنډه قاعده پرېښوده او پاڅېدو، نو صحابه کرامو تسبیح وي، سبحان الله وي، رسول صلی بیا واپس رانغی. او دا خبره مې یاد ساتئ چې د لنډې قاعدې نه پاڅېدې، قرت تی شروع کړو، بیا واپس راتله حرام دي، بیا لمونځ پوره کې. فلما قضى صلاته، وی کله چې لمونځ ختم کو، وانتظر الناس تسلیمه، او خلکو انتظار کو چې رسول صلی به اوس سلام وګرځي، تکبیر وي، سجدې ولګوله، بیا راپاسې بیا سجده ولګوله، بیا سلام وګرځو. نو دا دلیل شو چې منځه کې کمی راشي، سجده سهو به د سلام نه مخکې. دویم حال چې کله شک راشي چې دا دوه رکعته او که درې، خو یو طرف ته هم ترجیح نه ده، یعنی دوه دي که درې دي هېڅ پته نشته، دوه دي که درې دي. رسول صلی دا طریقه خو ولې ده چې دوه شو، ځکه چې دا کم یقیني دی او زیاتي څه دی؟ دا شکي دی. خو دا خبره یې ساتئ چې د دې سړي شک راغلی دی او یو طرف ته ترجیح نه ځي، دوه دي که درې دي، یاره یو شان په دواړو کې شکي یم، موږ ته صحیح شو، دغه کم باندې عمل وکړه او سلام ګرځولو نه مخکې به څه وکړي؟ سجده سهو به ولګي. په دې باندې دلیل په صحیح مسلم کې رسول صلی اذا شک احدکم فی صلاته، تاسو کې چې سړی مانځه کې شکي شي، څلورې کړي که درې کړي دي، شک یې اخوا غوزار کړي، کم چې یقیني دی په هغې دې عمل وکړي. ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. نو دوه حالات شو. اوس راځو سجده سهو به د سلام نه بعد کله کې، او د هغې طریقه دا ده، دوه خو هغه سجدې دي کوم چې د مانځه دي رکعت، هغه به وکړي،
بیا تحیات به پوره ووایي تشهد درود دعاګانې ټولې به ووایي بیا به سلام وګرځئ. دا طریقه ګوره نشته دا په صحیح حدیث کې نه راغلي چې نیم التحیات به ووایي یا یو طرف ته به سلام وګرځي دا نشته دواړو طرفونو ته به سلام وګرځي دواړو ته او بیا به دوه سجدې وکړي بیا چې راپاسې بیا به څه وکړي بیا به سلام وګرځي بیا ګوره تحیات نشته نه دی طریقه شو. خو کله به داسې کوو چې کله په مانځه کې زیاتې راشي لکه یو سړي په یو رکعت کې دوه رکوګانې ولګولې یو سړي په یو رکعت کې درې سجدې وکړې یو سړی پنځم رکعت ته پاسې بیا ورته رایاد شو دی به سجده سهو کله کوي سلام ګرځول نه بعد دلیل په هغې باندې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د ماسپښینې لمونځ وکړو او پنځم رکعت ته پاسېدو صحابه کرامو ته رسول ته پنځه رکعته وکړو وی قبلې ته یې مخ کړو ثم سجد سجدتين ثم سلم دوه سجدې وکړې بیا سلام وګرځو نو مخکې خو سلام ګرځولی دی اوس د بیا دوه سجدې د سجده سه وکړو بیا سلام وګرځو. دغه شان یو پیر یې لمونځ وکړو نو د دوو رکعتونو نه وروسته سلام وګرځو او بیا رسول صلی چېرته لاړ کور ته. صحابه کرام ډېر د رسول صلی ادب او احترام به یې کوو څه ویلی نه شو چې رسول دا دوه رکعته وکړو بل په هغه وخت کې وحی راکوزېده نو د بعض صحابه کرامو بعضو ته وکتو چې لکه هغه ته غلی شه الله به ورته ویلي چې نن دوه رکعته وکړه خو یو پکې و چې هغه ته ذوالیدین ویلی کېږي اوږده اوږده لاسونه هغه ته ذوالیدین ویل دوه لاسونو خاوند هلاړ په رسول صلی پسې وفي القوم ابو بکر وعمر وی په قوم کې ابو بکر وعمر هم ناسو فهابه هغوی رسول سره خبرې نه شوي کولی بد ته لاس عزت ته لاس هلاړ رسول ته وروټه کې رسول ته دوه رکعته کړې رسول سم راغی تپوس کوي ما دوه رکعته کړې یو رسول تاسو دوه رکعته کړې نو رسول سلام د دوه رکعته وکړو بیا سلام وګرځو بیا دوه سجدې ولګولې بیا سلام وګرځو. ښه سوال دا رسول سلام په منځ کې کمې کړې که زیاتې کړې څنګه زیاتې کړې سلام یې وګرځو کمې نه دی زیاتې دی دا کمی کې خو مونږ ووایو چې د سلام نه مخکې به سجده سهو وکړې نو بعض زړونه په دې حدیث نه پوهېږي لکه داسې سوچ کې شي چې دلته خو رسول کمې کړی دا کمې نه دا څه دی زیاتې دی دا ځای د سلام ګرځولو خو نه دی او دا ځای د پوره التحیات او تشهد او دې خو نه دی او رسول صلی الله پوره کړو سلام یې وګرځو. دویم حال چې په هغې کې به سجده سهو د سلام نه بعدي چې کله انسان په منځه کې شکي شي سره شکی مسله خو مخکې بیان شو نه دې وګه فرق شکی شو چې درې مې کړي که څلور مې کړي یو طرف ته ترجیح وه نه دې په دې مې زړه مطمئن دی چې دا شی ویلي هغه اولني سړي ګورې شک داسې دی چې دواړو طرف ته برابر دی دواړو طرف ته برابر نه دی یو طرف ته یقین دی چېرې داسې شوي دي داسې به وي نو دی به سجده سهو کله کوي د سلام نه بعد په دې باندې دلیل دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې اذا شک احدکم فی صلاته تاسو کې چې سړی په منځ کې شکی شي هغه کار دی وکړي الذي یرا انه الصواب چې هغه درته صحیح ښکاري دغه طرف ته ترجیح ځي نو بس دغه دې پوره کړي ثم لیسلم ثم یسجد سجدتین بیا دې سلام وګرځي بیا دې دوه سجدې وکړي دې ورسېدی که کمې دې وکړو نو سجده به د سلام نه مخکې که زیاتې دې وکړو سجده د سلام نه بعد ده که شکي شوي او دواړو طرف ته شک یو شانو وي د سلام نه مخکې ده که شکي شوي یو طرف ته دې ترجیح تله بل طرف ته شک دی نو سجده کوم ځای کې ده د سلام نه بعد ده خبره ختمه شو او اساني مسلې دي او دا موږ نه یادو والله اعلم. سجده سهو دا د فرض منځه دپاره هم ده دا د نفلي منځه دپاره هم ده دا د سنتو دپاره هم ده ځکه چې په دغه سنتو کې هم ته خطا کېږي نو د هغې دپاره هم دا شی سجده سهو دې دپاره ده چې دغه خطا په دې سره ختمه شي خطا دې سره معاف شي دغه دوو سجدو سته هغه ځای ونیوه کوم کمې چې تا نه راغلی هغه یې پوره کړو کوم زیاتې چې دنه شی هغه برابر شو. دا سوال باندې یو پیر مخکې مې شوی او دا د عوامو ته چا دا مسله ښوولې ده داسې چې پنځم رکعت ته پاسېدې او تا ته پته وي چې پنځم ته پاسې اوس سره شپږم وکړه لکه ښه قصدن همدن یې پوره کړه دا عقل هم نه مني
خو دا غلطه طریقه ده که نه. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث موجود چې ته پته ولګي چې پنځم رکعت یې کړی چې چلې وکړو سجده سهو یې وکړه شپږم یې وکړو شپږم یې نه دی کړی. نو یو سړي ته پته ولګي چې زه اوس ولاړ یم پنځم رکعت یو خطا دی زه اوس ولاړ یم الحمدلله رب پته نشته ما یو کس وایي سبحان الله ته ګورې په پنځم رکعت اوس ما ته پته ولګي چې پنځم بیا م ولاړم لله کوی زه او سید الله ویلي څلور خو زه پنځه کوم رسول صلی ویلي څلور ده خو ته قصدن هم درنه کوې ټول لمونځ دې خرابېږي. نو چې پنځم رکعت ته پاسېدې او درته پته ولګېده چې دا زما زیاتي دی په قضي به کښېنې او دغه به ووایې دا تشهد التحیات دا به ووایې او بیا به څه چلو کې سجده به کله لګوې سلام به وګرځې بیا به څه وکړې بیا به دوه سجدې ولګې او بیا به سلام وګرځې. او که امام نه کښېني لکه اوس داسې امام وي چې سړی له فتح ورکړي او پنځم رکعت کې دی نه کښېني نو مقتدي به تابعداري کوي که نه به یې کوي؟ نه به یې کوي. ولې به یې کوي تابعداري؟ په باطل کې څوک د چا تابعداري کوي؟ لکه اوس ما ته پته ده امام چې پنځم رکعت کوي دا نشتي شریعت کې نو زه به شاته سره ودرېږم. په زیاتي رکعتونو کې به د امام تابعداري نه وي ته به انتظار کوې چې کله امام سلام ګرځوه سره به سلام وګرځې. والله اعلم. نه خو ما اوس وویل لږ ساعت مخکې چې دا ګوته اوچتول دا نشتي څه دلیل د رسول صلی الله علیه وسلم په دې نه راغلی صحابه کرام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الى اخره دا ذکر خو د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دی. څوک چې دا ووایي په رسول صلی الله علیه وسلم درود ووایي په پټه د منځ نه به دا ثابت دی رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه سړي له به زه شفاعت کوم د قیامت پر ورځ حلت له شفاعتي یوم القیامه. خو دا ګوتې اوچتول دا سترګې ښکلول په زوره باندې درود ویل په سپیکرو کې یا د مانځه نه مخکې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا ټول غیر شرعي کارونه په شریعت کې نشته. والله اعلم. ګوره اول خو دا خبره یې ساتئ چې کله صف جوړېږي دا صف د منځ نه جوړېږي د منځ نه نو په امام پسې شاته ته په دې منځ کې ودرېدې ته اخوا سړی به ستا خواله راځي ته به د هغه خواله نه ځې. دا مې یو قانون یاد ساتئ. اکثر ملګري د صف پوره کولو هغه هیرسې ډېر اخوا روان شي نه ته په دې خپل ځای ودرېږې ته په منځ کې دی به ستا خواله راځي نه راځي. لا مساس بیماري ورته دغه سامري باندې چې وه چې خپه به خپې سره نه لګوي او ټوپونه وایي چې خپه ور نږدې کړي لکه انس بن مالک رضی چې وي نن سبا چې چا سره خپله ګیا وي لکه د مس قچر په شان ټوپونه به وایي ځنګلي قچر یادي شي. نو ګوره دغه په هغه وخت کې دا خبره کړې ده او نن سبا زموږ په وخت کې هم داسې خلک شته نو دې سره به څه کوې تا ورته اشاره م وکړه نه راځي اوس پرېږده چې نه یې کوي صف نه برابروي او په دې صف نه برابرولو باندې دی ګناهګاري او صف نه برابرول د ګناه کبیره ده ځکه چې په دې باندې وعید راغلی نو داسې ده چې دا بعض ملګري زموږ د ډېر هرسناک دي نو دا بعض خلکو سره خپې نه لګي دی بسې خپه وړي 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 په پرېږده چینې لګوي نه دي لګوي یو سړی تا د خپل نږدې کړه دا د رسول صلی طریقه ده خپه نه لګوي نو ته هم د خپلو حدودو نه اوس نشي اوړی ستا حدود دا دي چې څنګه چې ستا د بدن دی د دې سره ستا د خپې چې برابري نه ډېرې کولاو نه بلکل بند دی ته هم د خپلو حدودو نه مه وړه خو دا سړی که تا نه لرې کېږي او لرې کېږي او ته به ځینې خپه وړې 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 ته هم یو غیر شرعي کار کې پرېوتې دا یو فایده ځان سره یاده ساتئ چې ته هم په غیر شرعي کار کې پرېوتې که دې خپه نه جوختئ نه دي لګوي قیامت پر ورځ به الله سبحانه تعالی ده نه تپوس کوي تا نه خو تپوس نه کوي فاتقوا الله ما استطعتم دومره تقوا دومره یره د الله نه پکار چې څومره انسان کولی او دغه موږ کولی شو او چې اوس یو سړی خپه نه دغه کوي نه یې لګوي اوس پرېږده په هغه حال کې ځکه چې بعضو کسانو ته د دې نه هسې الرجي ورته کوي ته والله اعلم دا اول هغوی تپوس یې مخکې کړه نو دغه خبره موږ وکړه که نه چې مقتدي به ناسي مقتدي به دې تابعداري نه کوي او دې ته به انتظار کوي او سلام وکړي ځکه چې مقتدي ته خو پته ده پخپله چې د ده رکعت د زیاتي رکعت دی باطل دی او دې ورسره په هغې کې تابعداري کوي نو په دې کې ورسره تابعداري نه کېږي الله
او غدري پیری وته وي هو یو معروف حدیث ته چې د علماو بار بار په بیانونو کې بیان کړه په کتابونو کې لیکل چې رسول الله جمعه کې ناس یو کس راغی مونږ یو کو به رسول الله سلام او رسول الله علیکم السلام وي به ته راشد لار شه مونږ کې ته مونږ نه دی کړه دې شوتونی چې ونه شو ته نه دی کړه فإنك لم تصل دا سره کړه نه بیا دریم پیروتو یا رسول الله قسم می په رب باندې اجتهاد لګل نور مانو څه طریقه نه راځي وته په کنه نو رسول الله هغه ته وی چې و بدريږي او ټول موږ ته خدای خبره به وته کوله چې رکوع لاړ شي نو چې خمو مطمئن شي بیا به سر اوچت کې خمو مطمئن به ودرېږي بیا به سجده لاړ شي خمو مطمئن سجده به ولګي بیا به پاسه خپ آرام بکینی چې هر اندام خپل ځیل راشي بیا به سجده ولګي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها بیا د ټول منځ کې به دا طریقه کې د دین دا واضح شو چې د په منځ کې اطمینان نه د په منځ کې اطمینان نه نو اطمینان د په منځ کې لازم دی کوم منځ کې چې اطمینان نه د موږ نه قبلي ګور تهجد چې دا سړی چې څومره کې کولی شي 2 4 5 شپږ اته د سیزه اخري چې کوم رکعتونه کې دا به ویتر ګرځي هغه به ستا مرضی ده که 3 کې او که 1 کې که 15 کې ځکه چې هغه به اخري رکعت به هغې لازم ویتر ګرځي نو تهجد راځي جدا شو ویتر راځي جدا شو والله اعلم